السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چیرته راغلی د هغه معذوره ورور کور ته چې په سترګو نابینا دی، مستحق دی، او بل اتا ته فرق نه کوي که هغه د هرې ژبې وي. دا ورور په شهي زبان دی. اتا کوشش کوي چې حق حقدار ته وسپاري. او د ویډیو مقصد هم دا دی چې په تاسو باندې غږ کوو. راځئ خپله هغه مرستې او کومک خپل ګاونډ کې او په داسې نورو ځایونو کې په خپلو لاسونو یې ورکړو. نه پوهېږم چې دا کور به یې خپل وي او که نه. السلام علیکم. په خیر راغلی یا الله. الله دې په ټول مسلمانانو ورحمېږي موږ سره. الله دې عطا کاکا په خیر راولي. بوی در باندې ولګېد. څنګه یې؟ تبریک دی تبریک دی. څه شی تبریکي؟ اج دې تبریک شه. الله دې ستا هم نصیب اج وکړي. دې تبریک شه. خیر اوسې. ته څنګه یې؟ ښه یم. صحت څنګه دی؟ ژوند زندګي څنګه ده؟ ودیال به شکر وباسو. ښه امین امین. صحیح. ودیال به شکر وباسو. دام تېرېږي. بچي چیرې دي بچي؟ بچي دغلته دي اوس. دغلته دي؟ او کو دې. په شی کې غږ کوه ورته راشه دا راغلی. ये عطا काका जी का नाइला पे जाना नाखदा पे जाना इंच او خپل اردو راورسېدله ماشاءالله. وایه موټی شي کټالی. जा मोड़ की وایه موټی شي څنګه یې؟ وایه موټی شي کلا کوه چل شي زندادی की موټی شي کوه چل شي خوب شي मैं خوب پاله मैं خوب آئی خوب آی دا سودا براکته کو څه ګرې خوښه ده صحیح دی کنه کرے بل چا کرے ویسو واه دي انا چې ټول ډیر غریبي بیا غته ویسه نه ته مستحق یې. واقع دا مستحق دی. په سترګو نه معذور دی، د ګټې نه دی. دا بیچاره کله کله قصه کوي وایي زه چې کله ځم لوښي ربم او مچۍ راته ټک راکوي په ړندو سترګو باندې لګیا یم خپل همت کوم خواري کوم رسۍ مې اچولې په رسۍ باندې ځم. همداسې ده صحیح ده. اوري سودا ټوله وشوله ښه تر هر څه پورې راوړل شوي دي. موږ ته بخښنه کوي چې مصروفیت زیات دی. ته دعا کوه او موږ به د الله په مرسته حرکت کوو. بس الله دې تاسو سره مخ وکړي هغه مسلمانانو سره مخ وکړي چا چې کومه ټول مسلمان د الله دې خو وکړي موږ سره الله ډېر کامیاب لاره په مخ هم رڼا کړي موږ سره الله سره امین امین. د ده بیچاره په سترګو معذوره دی، نابینا دی. ماشاءالله په اندامونو جوړ دی خو سترګې یې نشته. که د ده سترګې وي د به خپل بچو دپاره ګټه کوله. واړه بچي ورته په غاړه دي. قدرمنو مسلمانانو د عطا فاونډیشن موخه او هدف د ویډیو نه راځئ په تاسو باندې هم غږ کوم په خپل ګاونډ کې په خپل کلي کې یتیمو مسکینو فقیرو خیال وساتو او په خپل لاس یې ورکو. الحمدلله د عطا فاونډیشن مختلف کارونه دي چې هغې نه بنیادي کارونه دي. صحیح اوبو څاګانې دي، ماجتونه دي او دې ترڅنګ د تعلیم برخه هم ده. په خارج کې میشتو افغانانو ته باندې غږ کوم چې راځئ خپل بچي د عطا اکاډمي سره د اسلامي زده کړې لپاره راجستر کوي. شماره تاسو ته په سکرین ښکاري او سترګې په لارې تاسو ته. الحمدلله د دې کورنۍ سودا وشوله. دا وه د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. السلام علیکم. بابا غاړه راکړه راته غاړه راکړه راته ولادو ته ورڅو د زړه سترګې بینا دي ګوره. لاړو چیسکو په منډه او په منډه چا ترموز ډک دی پیاز دي خو په نیاز دي وي. خو دا خو پیاز دی دا خو چای دی. نه خو چای خیر اوسې مننه خوشحاله اوسې. لاړو بای بای.